موږ د ځمکې د خلقت بیان کړو چې الله تعالی ځمکه پیدا کړه او د ځمکې نه مخکې الله تعالی عرش د اوبو د پاسه او په دنیا کې هیڅ یو مخلوق موجود نه و. نو چې کله الله تعالی د مخلوقاتو د وجود اراده وکړه نو اول قلم پیدا کړ او قلم تقدیر ولیکه او دا د ځمکې د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې او د روایتو کې راځي الله تعالی د دغه اوبو نه ځمکه جوړه کړه او اسمان یې ترې نه جوړ کړ. اوبه منجمد کړي نو اول ځمکه پیدا شوه لیکن ځمکه غونډه وه او د هغې نه پس بیا په هغې کې یو ګیس او بخار پیدا شو نو الله تعالی د هغې نه اسمانونه پیدا کړل. و اسمانونه دي و ځمکې دي لیکن اسمانونه جدا جدا دي. د هر اسمان په منځ کې دومره مسافه ده لکه د غونډي اسمان او د ځمکې په منځ کې څومره ده او هر اسمان کې جدا جدا مخلوق پاتې کیږي. لیکن د ځمکو داسې حالت نه دی. ځمکې داسې دي لکه د کتاب پاڼې یا د پیز هغه پاڼې یو بل سره پیوست او جوختې دي. بیا الله تعالی 3 قسمه مخلوق پیدا کړ. یو انسانانو او د انسانانو نه مخکې جناتو او بل ملائکو. جنات الله تعالی پیدا کړي په دې ځمکه باندې لیکن بیا الله تعالی دا اراده وکړه چې جناتو په ځای په دې ځمکه انسان پیدا کو ځکه په دې ځمکه باندې حکومت کول دي او د جناتو هوښیارتیا او عقلمندیا غیره کمزوري ده. روایاتو کې راځي چې د ټول هوښیار پیری او جن هغه د 11 کلن ماشوم برابر عقل لري هوښیارتیا لري نو هغه په دې ځمکه حکومت نشو کولی او نه په دې ځمکه باندې خلافت کولی شو. نو روایاتونه دا معلومیږي چې الله تعالی ورپسې ملائک راولېږل او دا یې د ځمکې نه وشړله څه قتل کړل او څه لاړل دشتو ته غرونو ته او د ځمکې نه د هغوی هغه زندګي ختمه شوه. مخکې به په دغه ځمکه باندې داسې ژوند کوو لکه مونږ چې څنګه ژوند کوو. نو هغه الله تعالی د ځمکې نه محو کړل او د ځمکې نه ختم کړل. بیا الله تعالی د آدم علیه السلام د پیدایش اراده وکړه. په تیر درس کې د هغې بیان موږ تفصیلي کړی و. نو روایاتو کې راځي امام بخاري حدیث راخستی دی دغه شان نورو محدثینو احادیث ذکر کړي دي چې الله تعالی د انسان د پیدا کولو اراده وکړه نو الله تعالی د انسان په خپل لاس باندې جوړ کړ. نور د څومره مخلوقات دي دا ټول الله تعالی پیدا کړي دي لیکن د الله تعالی د امر کون سره کون موجود چنو موجود شوی دی. یو انسان دی چې د انسان شرافت دی او د انسان عظمت دی چې الله تعالی فرمایي خلقت بیدی چې په خپل لاس باندې دا ما پیدا کړی دي. به دا مثلا ځان سره په ذهن کې کېدی څومره چې د الله تعالی صفات دي که ید ذکر کیږي که د الله تعالی ساق ذکر کیږي که د الله تعالی عین ذکر کیږي که د الله تعالی وجه ذکر کیږي نو د اهل سنت والجماعت په دې کې عقیده دا ده چې په دې کې به تعویل هم نه کوو په دې کې به تحریف هم نه کوو او تمثیل به هم نه بیانو. دا به نه وایو چې د چا په شان دی ځکه الله تعالی په خپل کلام کې په خپله فرمایي چې لیس کمثله شی د الله تعالی په مثل باندې هېڅ یو شی نشته. د الله تعالی چې څومره صفات دي دې سره به موږ دا خبره کوو چې څنګه د الله تعالی د شان سره لایق او موافق دي کما یلیق بشانه چې څنګه د الله تعالی د شان سره لایق دي هغه شان د الله تعالی صفات دي. د الله تعالی په صفاتو کې به تحریف هم نه کوي او نه به د الله تعالی صفات بدلی بلکې الله تعالی ځان دپاره ثابت کړي دي موږ به ثابتو موږ په کیفیت باندې نه پوهېږو د هغې علم به الله تعالی ته موږ سپارو ځکه د الله تعالی د کلام 2 قسمه احکامات دي یو ته محکمات وي بل ته متشابهات وي. محکمات هغه دي چې هغه معلوم المراد دي معلوم المعنا دي او واضح او ښکاره دي هغې باندې به ایمان راوړي تفصیلي او بل متشابهات دي. متشابهاتو کې د حروف متشابهات هم شته او د الله تعالی چې کوم صفات دي دا هم د متشابهاتو نه دي. بس د دې معنا معلومه ده د بعضې او د دې اصل حقیقت باندې الله تعالی عالم دی او الله تعالی پې خبر دی او موږ به وایو چې څنګه د الله تعالی د شان سره مطابق صفات حقه مراد دي او هغه د دې نه مقصد دی. نو الله تعالی په خپل لاس باندې انسان